شاړي دلته د پیغلې ځوانان ولې ژاړي امن غواړي دلته وړه ماشومان ولې ژاړي امن غواړي دلته سپین ږیري خواران ولې ژاړي امن غواړي دلته د ټول په ارمان ولې ژاړي امن غواړي امن غواړي بس نو دا دعا وکړئ ټوله خدایه دلته راولې سوله بس نو دا دعا وکړئ ټوله خدایه دلته راولې سوله خدي چرته دا سندرې ولې نشته په خندا خندا خبرې ولې نشته دلته ټول کلی او ښار ولې ژاړي امن غواړي دلته غریب او مالدار ولې ژاړي امن غواړي دلته بزګر دوکاندار ولې ژاړي امن غواړي دلته نجار پیدادار ولې ژاړي امن غواړي امن غواړي بس نو دا دعا وکړئ ټوله خدایه دلته راولې سوله بس نو دا دعا وکړئ ټوله خدایه دلته راولې سوله دلته ولې هر ځای پروت د جګړې پل دی دا څه وینم دا څه شوي دا څه چل دی دلته دا ښځې او نر ولې ژاړي امن غواړي دلته مریم او خټګر ولې ژاړي امن غواړي دلته مچي هینګر ولې ژاړي امن غواړي دلته سوالګر او زرګر ولې ژاړي امن غواړي امن غواړي بس نو دا دعا وکړئ ټوله خدایه دلته راولې سوله بس نو دا دعا وکړئ ټوله خدایه دلته راولې سوله خلکو تاسو دلته کړي زندګي ده دلته ولې داسې ستړې زندګي ده دلته شاعر او لیکوال ولې ژاړي امن غواړي دلته ملي پنګاوال ولې ژاړي امن غواړي دلته ډاکټر او کولار ولې ژاړي امن غواړي دلته محصل خبریال ولې ژاړي امن غواړي امن غواړي بس نو دا دعا وکړئ ټوله خدایه دلته راولې سوله بس نو دا دعا وکړئ ټوله خدایه دلته راولې سوله ولې ورکه ده په هر چا څخه لاره دلته ولې ناظرینو مجاهدینو په کې مراد پرته خبره ته ترخیل شي چې هغه ټورنمنت یعنی سر تر رسیدو الله هغه چې موږ ګرانو مېلمانو شرکت کړی دا موږ هغه سره یو څو خبرو کول غواړو چې هغه د لکه مروت نوجوان څه پیغام ورکول غواړي اول دې مشتغل تعارف وکړي السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زه رفیق خان غزنی خیل ډسټریکټ ممبر سابقه د ټول ترخیل کوم خاص کر د کمیټۍ او احساس صاحب او د ټیم ډېره شکریه ادا کوم او د دغه کامیاب ټورنمنټ باندې زه دوی ته مبارکباد پیش کوم او نور موږ حکومت د طرفه دا ریکویسټ ته چې موږ حکومت د دکیل ته سوچ ورکړي موږ لکه مروت چې امن شکر درالای انشاءالله نور بیا راولو کېلو سره صحت راځي یعنی بدامني ختمې کېږي امن راځي دې سره بالکل دا واړه نوجوان دا خپل ینګ طبقه ناست یو شکر الحمدلله ښه خوښ ناست یو نه چې ټینشن شته لکه مروت ښه خواږه خلک دي ښه پښتانه دي خیر دی ورته خبر ده دا تاسو چې ټورنمنټ شرکت کړی دا تاسو دا لکه مروت سره مینا د نوجوانانو سره یا چې شته ای دا موږ خپل خاندان د ملکی مروت څخه یو خاندان یو خپل ورونه یو ملګری یو دوستان یو هیڅ کمی نستر چې ناظر مجاهد ټورنمنټ صدر سره
یعنې ټیچر صاحب سره ماسټر صاحب سره هغه سره موږ دوه خبره کول غواړو چې هغه د ټورنمنټ شو هغه د شوق یا د چیش له وجې د لکه مرات نوجوان ته دای چې پیغام ورکول غواړي. ډیره مننه د مروت نیوز چوره دا سټاف ته زه ډیر ممنون یم چې دوی راله موږ ته دا موږ سره دا ټول میډیا کوریج دوی وکړو. یقینا دا موږ علاقې چې د دغو شیانو ډېر کمی ده، موږ علاقه ډېر شاته ده، خو شکر دا اوس مې زړه ښه چې ډېر ټولي ټولي کلاړیان دي چې ایرفورس چې کیلی دي، په ابډي چې کیلی دي، په آرمي چې کیلی دي، په دغو وړو ټورنمنټانو نه دوی مخته تللي دي او دغه به موږ به کوشش کوو انشاءالله لکه لجې به مه لګولې انشاءالله دا غواړو لکه موږ زړه غواړو. موږ دا ګراونډ ډېر لرې ده له کلي نه، اوکه موږ کلي چې ګراونډ شته نه ده، اول خو دا غواړو حکومت نه اپیل کړو چې دغسې فیسلټیز ورکړي. دا ډومیسټک لیول باندې ډومیسټک لیول موږ فوټبال ډېر پاته ده، موږ دا کوشش لګیا ده چې یعنې دا موږ سره لګیا یو دوره په هغه چندو مندو سره نو موږ دا ورکوو چې یاره د فوټبال ته پذیرایي ورکړو، دا فارورډ مخته لاړ شي. ډېر پاکستان لیول باندې لکه دا ډېر پاته ده. حکومت ته چې مطالبه کوي لکه دې ته چې دې سره امن راځي او صحت راځي ورسره دې سره. بالکل موږ خو شاعران یو، موږ خو د امن په بارې چې هغه یو شعر به درته ووایي چې زما د امن شپېلۍ مه ماتوه، چې غږ د مینې تر دنیا ورسي، چې غږ د مینې تر دنیا ورسي، زما د امن شپېلۍ مه ماتوه. نو زه موږ خو غواړو دغه صرف امن غواړو. د دوره لیبو ایز ا ټیچر زه دا وایم چې دا شای بالکل موږ ووایو چې دا ماشې چې راشي یعنې ډېر دې سره شای کې نوجوانانو چې یعنې جذبه پیدا کېږي مخته د نشو د کرشنکوف کلچر چې دا ختم شي. دا صرف یو دلته نه پښتنو لکه پښتون ډېر پاته ده او خدای دې وکړي چې هغه وایي که نه چې نوره کامونه به سپوږمۍ ته خېږي، مروت هغسې لا جونګۍ ته خېځي. زه وایم چې لږ کوټي موږ یعنې ولې دا ډیولپ سو. اوس ماشاءالله دا وینم دا شای اوس په دې ته وینې تقریبا دا چون ټورنمنټ لګیا ده موږ علاقې چې خدای هغه ورکړلی او زه دا ورکوم چې انشاءالله دا به مخته نور شي. خو ګورنمنټ لږ کوټي دوی سره امداد کوي، جو دې ورکړي. ډېره مننه. ډېرونه موږ د فاروق اباخیل یعنې خوش شاید د لکه مرات پر خاورې ورکوو دا ته د موږ هغه ته څه وایي نوجوانانو ته. ډېره مننه ورور تاسو د میډیا ټیم او د دغه چې اوسېدونکو خلکو چې موږ ته موقع راکړه. نوجوانانو ته بس زه دغه مخکې کسانو غوندې زه دا وایم چې کیل کود له کومه چې د تفریح ذریعه هغه د بروکار کې په کار دی راولي ته منشیات لانجیس لی لا نوره تاو تریخوالی څه دغو نه دی لږ فاصله واخلي، کتاب ملګري دی وکړي، کیل کود ملګري دی وکړي. نو انشاءاللہ خیر یہی ہے کہ تم شر سے باز رہو. خیر دغه ده چې ته شر نه جوړې. نو زه هر نوجوان ته دا پیغام ورکوم چې دا د شر نه باز. داسې یو خوش شعر ته خپل لکه مرات نوجوانانو ته ډالۍ کوي. بالکل به ورته ډالۍ کوم. وخت هم له ښکلا له ښایستونو نه راتېر کړی، وخت هم له ښکلا له ښایستونو نه راتېر کړی، وخت زه هم په بانډو او په ښارونو باندې خور کړم. والسلام.